Thank you so much for making time to come this morning to this inauguration of the fIPV campaign in Kunar. For a long time we were celebrating to say in the East we do not have the virus, but this changed a few months ago, a few weeks ago, when we now have 2 cases in the East region, one which is in Kunar. We were able to keep the virus away because we had high quality campaigns. We don't get high quality campaigns if we miss children. We cannot get rid of the virus if we keep missing children. I therefore want to ask for the help of religious leaders, district governors, local leaders, and everyone else to please help us to get the message out there. We need to vaccinate every child. We need to vaccinate every child so we can keep polio away. د کسره نشنن د امر وختي رسید کې د واکسین ورځنی کمپاین افتتاح تر سره شو. دغه کمپاین کې ماشومانو ته هغه ماشومان د پیدایښت نه والد تر 15 کلنۍ پورې هغه ته اووه واکسین تطبیقیږي او هغه ماشومان چې د 4 میاشتنۍ نه وخت تر 15 کلنۍ پورې fIPV واکسین چې دغه د عالی په توسط باندې هغه ته تطبیقیږي. اووه ورځې به دا کمپاین جریان لري. په دې کې د ولسوالیو کوردیناتورانو او د یونیسف سوپروایزرانو دغه سیزون د رضاکارانو په توسط باندې به دا کمپاین د کونړ ولایت په ګډ ګډ کې تطبیقیږي. د دې کمپاین لپاره مخکې نه هغه ټریننګونه د معمول مطابق دغه ټول ورونه چې موږ سره په دغه برنامه کې کار کوي هغه ټولو ته ټریننګونه ورکړل شوي دي او زمونږ د هدف وړ ماشومان په کونړ ولایت کې تقریبا 2,20,000 ماشومانو ته په دغه کمپاین کې رسیدګي کوي. زما د درنو کورنۍ نه هغه دا به کورنۍ چې په دې برخه کې بد فکرونه لري، غلط نظرونه لري. زما د ټولو کورنۍ څخه هیله دا ده چې رضاکاران د واکسین په وخت راځي باید خپل ماشومان ته راوباسي، خپل ماشومان واکسین کړي. الله مکه چې آینده زما غونډه کې یا زما غونډه کې ور ماضي په پولیو اخته شوي دي او دغه بدمرغه ناروغۍ ښکار شوي دي. زما په شان د راتلونکي نشي یا زما په شان ماضي نه نشي چې به په ژوند کې ډېر دردونه مشکلات سره مخامخ کېږي.